سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د سکاټلند لوبډلې پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي لوبه ترسره کړي، چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د عمان لوبډلې سره مخ شوله، چې هغه د باران له کبله بیا پای ته ورسېدله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپله دویمه تمریناتي لوبه سبا د سکاټلند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان پر وخت ماخوستن 9:30 ترسره کړي. د دغه دوه تمریناتي لوبو وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله لومړۍ رسمي لوبه د یوګانډا لوبډلې پر وړاندې په 4 جون باندې ترسره کړي. الله دې وکړي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه نړیوال جام کې ښه لوبې ترسره کړي، افغانستان ته ښه لاسته راوړنې راوړي. ټاکل شوې ده چې د 2024 شل نړیوال جام د ویسټ انډیز او امریکا په کوربهتوب ترسره کیږي، چې دغه لوبې د جون په لومړۍ نیټه باندې د امریکا او د کاناډا لوبډلو ترمنځ به لومړۍ لوبه ترسره شي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.